دا علامه اقبال رحمت الله علیه متعلق دا مشهور ده چې علامه اقبال په خپل شعرونو کې دغه علما ټارګټ کړي دي او دی پسې قسمه خبرې کړي. حقیقت کې دا خبره داسې نه ده. دا علامه اقبال چې کوم د عشق رسول رخ ده هغه مونږ نه پټ ده. زمونږ نیکه مبارک حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب نور الله تعالی مرقده وتغمده الله بغفرانه، الله دې قبر روضه من ریاض الجنه وګرځي. هغه به فرمایل چې امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمت الله علیه نه ما تاسو کو چې جی د ډاکټر اقبال صاحب قبر لم تاسو تلی دا قبر څه حال دی؟ نو هغه مالو فرمایل چې اول کې خدا هغه زندگی داسې ټیک نه و، لیکن اخره کې هغه ته الله عشق رسول نصیب کو او اخره کې هغه عاشق رسول نو دغه عشق رسول په برکت الله مغفرت کړي او اخره کې علامه اقبال رحمت الله علیه ګرم پرې خوا، لیکن هغه ګیره والا تصویر تاسو لنه خي ولی وی اسنا چې دغه نوجوان ګیره پرې دي د دې وجه نه ځکه چې عاشق رسول وي او د الله محبوب سره او پیغمبر سره مینه وي نو هغه به ګیره پرې دي که ګیره به وهي چې د ویني مجنوني هغه به ګیره پرې دي او چې د پیو مجنوني هغه به خري. نو علامه اقبال رحمت الله علیه آغا عاشق رسولو لیکن په صحیح معنی کې عاشق رسول او علامه اقبال رحمت الله علیه د افغانیانو متعلق فرمایلی دي د پښتنو متعلق وی افغانیوں کی غیرت دی کا ہے علاج، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ خو افغانیوں یاد کړي دي، زبا مسلمانان یاد کړي. مسلمانوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، مسلمانوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. دا افغانیانو د پښتنو او د مسلمانانو کته غیرت دینی غیرت ختمول غواړي نو وای د دې د معاشرینا او د دې د زړه او د مازغونه د مولا عزت او قدر وباس. کلا چې د مسلمان د زړه نه د عالم قدر اوزي نو هغه قوم او هغه مسلمان د بیا د خپل هلاکت ورځ وشماري. لکه دی حکومت کې دینه محکم شوی دی خو دی حکومت کې خاص کر د عالم چې څومره بیزتی شوی دا او کیږي دومره شاید چې د پاکستان په 70 سال تاریخ کې نشي. مخکې بچکله یو امی سړی د یو عالم بدویل او کنزل به کول بل مرګري به ولول لکه عالم دی بد مو یا ګناه ده. اوس تقریبا 100 کې 99 مجلسونه داسي چې په هغه مجلس کې د هغه مجلسیانو موضوع عالم وي. دا خبره به غلطه نه ښه او بیا عوام خپ بانګ دوهل د علماو بدوي.